موضوع د نننۍ ناستې او کنفرانس هغه د فریکانسۍ د مزایدې د هغه مجلس یا د پروسې پای او د هغې پایلې اعلانول دي. د افغانستان اسلامي امارت د حاکمیت نفس په هر سکتور کې د پاموړ پیشرفت شوی. که موږ په هر بخش باندې فکر کوو لله الحمد هغه د ذکر وړ لاسته راوړنې لرو. دا چې نننی پروګرام او موضوع هغه اختصاص د مخابراتو د سکتور سره لري، لہذا زه د مخابراتي سکتور یو څو لاسته راوړنو ته لنډه اشاره کوم او د هغې نه پس بیا د اصل موضوع په باب باندې تاسو ته معلومات درکوم. ورونو، د نظامونو تغییر دا یو تعامل له همیشه د پاره په دنیا کې یو نظام هغه دوام او ثبات نه لري. د خوشحالۍ ځای دا وي چې کله تغییر راځي دغه تغییر مثبت تغییر راشي او دغه تغییر خپلو اتباعو ته او خپل ملت ته د ځان سره خوشحالی نه راوړي، خو هغه تغییرات چې هغه د ځان سره خوشحالي ونه لري بلکې مشکلات ایجاد کی، تکلیفونه پیدا کی یا پشته مشکلاتو کې زیادت راولي، هغه د ستایش قابل نه دی. زمونږ او ستاسو هیواد څو لسیزې د مشکلاتو سره مخامخ او مختلف تغییرات مو ولیدل چې اکثریت د بیگانه‌و په پشتیوانۍ باندې او د هغوی په لمسون باندې او د هغوی په هڅولو باندې دلته فعالیتونه کول او مشکلات پیدا کول. لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت چې یو آزاد اسلامی او خپلواک نظام لري، د هیڅ چا د هڅونې او د چا د ملاتړ په بنیاد باندې دغه مبارزه نه ده کړې، بلکې د خپل هیواد او هیوادوالو د استقلال، سالمیت او د هغوی د خوشحالۍ دپاره دغه مبارزه وکړه او لله الحمد په خپله مبارزه کې کامیاب شو. د هغې نه پس د حکومتي تشکیلاتو په بنیاد باندې چې د ملت د خدمت لپاره تشکیلات منځته راځي، په دې میدان کې هم د افغانستان اسلامي امارت په مختلفو بخشونو کې هغه لاسته راوړنې لري چې اکثریت د مشاهدې وړ دي او مشاهده کیږي، لہذا په هغې باندې بحث کول هغه مناسب نه ګڼم. که موږ یو طرف ته زموږ د لویو خوبۍ د نظام اکثریت داسې ملګري داسې بیانوي چې دلته د امنیت راغلی دی، لیکن باید د امنیت تر څنګ موږ وګورو چې څومره اقتصادي پیشرفت لرو، د امنیت تر څنګ وګورو چې موږ او تاسو په داخل کې څومره ملي وحدت ته تقویت ورکړی دی، د امنیت په څنګ کې باید موږ دا وګورو چې موږ څومره سیاسي استقلال ترلاسه کړی دی. دا ټول جوانب باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو او د هغې نه پس به یې فیصله وکړو. کیدای شي ستونزې وي، مشکلات به وي، لیکن دومره لوی تسلسل نه پس چې د مشکلاتو یو زنځیر و، د هغې نه پس دومره زر د دې تمه کول چې ټول مشکلات سره ختم شي، دا به ناشوني وي. مخابراتي سکتور کې په تیرو کلونو کې واقعا ډېره زیاته سرمایه ګذاري شوې ده.
اوس د حکومت وجیبه او وظیفه دا ده چې داسې چاپېریال لا مخې ته کړي چې زمونږ دغه سرمایه ګزارونه چې دلته سرمایه ګزاري کړې او دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، باید هغوی ته یو مناسب چاپېریال او لازم سهولتونه برابر شي. مقابل کې زمونږ د دغه سرمایه ګزارو وظیفه او دنده دا ده چې هغوی د خپلو تعهداتو او د خپلو ژمنو سره سم خپل معیاري خدمات ملت ته وړاندې کړي. په مخابراتي سکتور کې چې څومره سرمایه ګزاري شوې ده د اسلامي امارت د راتګ سره ټول د اکثریت شرکتونو د لوی شرکتونو مخابراتي شرکتونو مسؤلین دلته حضور لري. لله الحمد چا سرمایه ته هیڅ قسمه نقصان نه دی رسېدلی، بلکې د پخوا په نسبت د هغوی تحفظ سوا شوی، امنیت سوا شوی او هڅه کیږي چې د هغوی مشکلاتو ته په وخت سره رسیدګي وشي. په دې سکتور کې چې کوم پیشرفتونه شوي دي که موږ د کوریج په دغه کې واخلو د پوشش په رابطه باندې خبره وکړو یا د مشترکینو په بنیاد خبره وکړو نو کافي لاسته راوړنې په دې باب کې لرو. تقریبا د اسلامي امارت د فتح نه مخکې تقریبا 9,945 سایډونو وجود لره چې اوس دغه شمار 8,144 ته رسېدلی. همدارنګې هغه سایډونه چې هغه د 2G یا د وایس خدمات وړاندې کول د هغې تعداد 7,509 چې دغه اوس تقریبا نه بلکې 8,041 ته ورسېد. 3G خدمات انټرنیټي خدمات چې کوم سایډونو باندې وړاندې کېدل هغه 5,444 و 6,009 دي او 4G خدمات چې کومو سایډونو عرضه کول هغه 2,009 چې هغه اوس 2,818 دي، یعنی 909 یوازې په 4G سایډونو کې زیادت راغلی. تقریبا د 2022 کال کې چې کم زیادت راغلی یوازې 2 میلیارده تقریبا د دقیقو د زیات استعمال زیادت راغلی و. د پوشش ساحې ډېرې زیاتې سوا شوې دي. زموږ ملت ته اوس څه ناڅه خدمات رسېدلي، منو چې دا ټول مشکلات نه دي حل شوي. زموږ او ستاسو هېواد هغه د جغرافیایي موقعیت په لحاظ سره ډېر پیچلی جغرافیایي موقعیت لري او زموږ او ستاسو اکثریت خلک چې دي هغه په قصباتو، قراو، اطرافو او دهاتو کې اوسېږي. نو منو چې بعضې مشکلات به اوس هم وي، لیکن موږ هڅه کوو چې په دغه مشکلاتو باندې قابو راولو او د هغوی مشکل ته رسیدګي وکړو. د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې دلته د سیم کارډونو د استعمال یو قسم سردردی او مشکل موجود و. زمونږ او ستاسو دغه ملت دا د دغه مشکلاتو سره لاس او ګریوان و. د سیم کارډ یعنی مکلفیت د هغه څوک چې سیم کارډ استعمالوي باید دغه مکلفیت ولري چې د هغې حقوق ادا کړي، چونکې دغه سیم کارډونه په ډېر یو بې باکه شکل سره په بازار کې عرضه کېدل، لہذا اذیت زیات و، امنیتي پیښې زیاتې وې، مشکلات په دغه بخش کې ډېر زیات و. هغه چا چې به وغوښتل چې یو بې ګناه مسلمان ازار کړي یا زموږ او ستاسو بعضې زنانه او خویندو میندو ته اذیت ورسوي، چا چې ټلیفون لره په سهولت سره به دا کار کوو. که غلا به وشوه د جرایمو په بخش کې به هغه سیم کارټ هغه لرې که بل به راواغسته، خو به هر حال د بې نظمۍ ښکار و. لله الحمد د اسلامي امارت د راتګ سره دغه مسله چې کومه وه هغه تقریبا که موږ ووایو چې 100% کنټرول له کېدی شي دا به یا
تاسو ته د منلو وړ وي یا نه، خو یقینا تر 95% پورې دا مسله سره کنټرول شوې ده. او دغه استثنایي حالات په هر هیواد کې وي چې څه نه څه پیښې او څه نه څه مشکلات په هر ځای کې دا پیدا کېږي. د فریکونسي د نظارت او کنټرول سیستم چې دلته مخکې وجود نه لره، هغه شبکه فعال او د فریکونسي د کنټرول لپاره چې څوک غیر مجوز فریکونسي استعمالوي د هغې به نشاندهي کېږي. هېڅوک نشي کولی چې غیر مجوزه فریکونسي هغه استعمال کړي تر څو چې د هغې دپاره د اټرا ادارې نه هغه جواز نه ترلاسه کړی. مخکې زمونږ دغه ورونه چې څوک سرمایه گزاري دلته کړې ده، کومو شبکو چې دغه د سرمایهدار خلکو چې دلته راغلي او سرمایه گزاري کړې ده، هغوی هم هڅه کوي، هر څوک دا هڅه کوي چې د هغه بزنس او تجارت قوي شي او ښه خدمات عرضه کړي. لیکن خامخا مشکلات وي، لیکن د حکومت دا وظیفه ده چې هغوی خپلو وجایبو ته متوجه کړي. لہذا مخکې به په دې ټول هیواد کې یو ټیسټ د ولایت کېده چې یو کرت به ټیسټ کېدو، لیکن د اسلامي امارت د راتګ سره پخوا موږ دلته 2 دستګاوې لرلې، اوس هغه دستګاګانې 8 ته رسېدلې دي چې یو خو په دې هیواد کې زمونږ او ستاسو ډېر مختلفو خلکو مداخله کړې وه، د هر طرف نه خلک راغلي وو، جاسوسي شبکې راغلې وې، پته نه لګي چې دغه تجهیزات چا نصب کړي دي. آیا زمونږ یو مسؤله شبکه د دې مسؤلیت په غاړه اخلي او که نه د دې مسؤلیت په غاړه نه اخلي؟ بل د حکومت پیس و، هغه چې د هر یو دغه په مقابل کې، لینک په مقابل کې، ډیوایس په مقابل کې حکومت یو پیس اخلي، هغه هم ضایع کېده. نو لہذا په هغې باندې کار شروع دی. امید دی چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې دغه پروسه کاملا بشپړه شي او د یو عصري سیستم سره دا وصل شي، تر څو دغه سیستم چې دا ثبت کی هغه به د فریکونسي سره د سیستم سره وصل وي او بیا به هیڅوک نشي کولی چې د هیواد کې په دغه د غیر مجوز فریکونسي استعمال کړي، بلکې هغې دپاره به خامخا مجوز اخلي. دا چې وخت په وخت باندې به د شبکو هم یوه تقاضا وه او زمونږ د هیوادوالو هم تقاضا ده چې زیاته تقاضا مو د هیوادوالو ده. هغوی وایي موږ شبکو ته پیسې ورکوو، لیکن کیفیت د خدماتو دومره کمزوری دی. که کله موږ په یو کوټه کې ناست یو، یو اتاق کې ناست یو، په موټر کې سپاره یو، نو موږ نشو کولی چې د ټلیفون د لارې نه دغه وکړو، د خپلو ملګرو سره یو قسم شفاف او روڼ تماس ونیسو. وخت په وخت مو ټلیفون قطع کېږي او په دې سره وخت تېرېږي چې ستا اواز راځي که نه راځي، زما اواز درځي که نه درځي، په دې سره وخت تېر شي. نو په دې بنیاد باندې د مخابراتو وزارت رهبرۍ هغه فیصله وکړله چې یو اندازه فریکونسي هغه مزایدې ته وړاندې کړي. که لږ پس منظر یې ویو، په 1400 کال د چنګاښ په میاشت کې یوه مزایده شوې وه، خو د دې نه مخکې د فریکونسي لویه پیدا به دا وي چې کیفیت به ښه شي ورسره او زمونږ هیوادوال به لا اقلا د یو ښه کیفیت د خدماتو نه برخورداره شي. په 1400 کال د چنګاښ په میاشت باندې د وخت ادارې هغې کوشش وکړ چې په مختلف بانډونه په 55 میگا هارټس کې چې په مختلف دغه دي هغه دغه ته مزایدې ته عرض کړي. یوه خبره د روښانه وي تاسو ته چې فریکونسي خرڅېږي نه، دا یو ملي شتمني ده، لیکن دا اړونده ارګانونو ته په اجاره باندې ورکول کېږي. نو هغوی چې مزایده کړې وه په هغې کې هغوی فقط په 18 کې میگا هارټس کې یو 5 بان هغه عرضه کړی و، هغه ته ورکړی و، هغه مې یوازې ټول ملګري ناست دي دغه ته ورکړی و. د زمونږ او ستاسو د سلام شبکې چې حکومتي شبکه ده په هغې باندې تاواني کړی او په مقابل د 19.2 میلیونه ډالر کې ورکړی. مهمه موضوع دلته دا وه چې هغه وخت کې دغه مزایده د بهرنۍ شرکتونو په توسط باندې سرته رسېدلې وه. په هغې باندې څه د پاسه 15 لکه ډالر مصرف راغلی و په دا پروسه باندې. دا ځله چې کومه پروسه منځته راغله
دغه پروسه کاملا افغاني استعدادونو او افغاني ظرفیت تر سره کړله او ټول مصرف ممکن څه د پاسه 4 لکه افغانۍ وي، د دې نه پورته مصرف نشته. خو دا مصرف په خپل ځای زموږ دپاره د خوشحالۍ ځای دا دی چې د شفافیت نه مو زموږ ګډونوال کاملا مطمئن، سیستم هم د مخابراتو وزارت جوړ کړ، ټوله پروسه هم د اطرافو د کارمندانو په توسط باندې مخې ته لاړه او تر آخري مرحلې پورې چې دا اوس موږ اعلان کوو موږ سره هیڅ قسمه بهرنی تعاون په دې موضوع کې نشته. قیمتونو په لحاظ سره کافی فرق راغلی. هغه چې تیر وخت کې کم فریکانسي دا 15 میگا هارټز کې 15 په دغه عرضه ورکړه شوې وه په 18.2 په دې ځل باندې په 20 میلیونه او 50,000 ډالر باندې یو ورکړه شو او دویم دغه موږ دوه باندې وړاندې کړی وو، دویم هغه په 19 میلیونه باندې ورکړی شو. د هغه سره تفاوت دغومره دی. اتصالاتو شبکې په 18 میگا هارټز کې هغه د 15 یو باند دوی ته ورکړی شو. یعنې زموږ عرضه د 3 قسمه نه وه د فریکانسي په 18 2100 کې او 600 کې او همدغه د اتصالاتو شبکې په 2000 او 600 میگا هارټز کې د په باند کې 10 میگا هارټز دغه کړی ده ګټلې ده. د MTN دغه چې کومه ده شبکه هغه په 2000 او 100 یعنې 2100 باند کې 10 میگا هارټز هغې دوی ګټلې ده. افغان بیسیم هغه بیا په 2000 او 600 باند کې نو 10 میگا هارټز فریکانسي ګټلې چې د نور وخت په نسبت باندې کافی قیمتونه اوچت تللي دي. هغه فریکانسي بانډونه چې هغې دپاره زموږ د خوا نه مثلا یو بین المللي سروې په بنیاد باندې 19.2 میلیونه ډالر قیمت تعیین شوی و، هغه مې درته وویل چې هغه خرڅه شوه په 20 میلیونه او په 19 میلیونه څه د پاسه. هغه چې موږ د هغې دپاره 12 میلیونه دغه نرخ ټاکلی و هغه تقریبا تر 15 پورې خرڅه شوه او هغه چې موږ ورته 11 ټاکلی و 14.6 میلیونه او په 14.4 میلیونه باندې خرڅه شوه. دا اجاره مو ورکړه دوی وګټله. لہذا دغه هغه لویه موضوع وه چې دا چونکې یو ملي سرمایه ده نو پکار دا ده چې ملت په دې باندې خبر وي چې د دې نه موږ او تاسو ته د پام وړ یو مبلغ لاس ته راځي، هغې سره به مو اقتصاد هم ښه شي او زموږ او ستاسو انکشافي بخش کې به کوشش کوو چې د هېواد په آبادولو کې دغه څه مصرف